په یو علاقه کې په قبرستان کې یو سړي د مړي سره زنا وکړه. وی د وخت بادشاه هغه ته په خوب کې یو سړی راغی چې په پلانکي قبرستان کې یو سړي د مړي سره زنا کړې ده، د مړي سره، او ده پسې خپل سپایان ولېږه او ری والا په خپل حکومت کې ولا اعلی عهده ورکړه، د ځان مشیر یې جوړ کړه. بادشاه دې تپوس کوي هغه ګناه کړې ده، زه څنګه دغه ورکړم؟ دا تپوس یې چې کوو، هغه ډایرکټ خوب یې وتښتېدو، راپاڅېدو. حیران هم شو، خو بهرحال حکم ورته شوی خوب کې، سپایان یې ورپسې ولېږله، سړی راولئ. سپایان قبرستان ته ورغلل، مسړی یا زناکار یې په هغه ځای کې ګیر و چې کوم د مړي سره زنا کړې وه. هغه چې سپایان ولیدل، هغه ویل چې بس مرګ راغی، او ویل چې زما د ګناه او زما چې دا کومه غلطي کړې ده، خیال دا دی چې زما دا ګناه چې کوم دی هلته رسېدلې ده بادشاه ته، نو ځکه یې راپسې سپایان راولېږل. سپایانو ګیر کو او د په لاره کې دا سوچ کو چې دا زما اخرنۍ سلګۍ دي، بهرحال په ګناه کې ګیر شوم. خو چې هلته د بادشاه دربار ته دا زناکار سړی ورسېدو، نو بادشاه ورته ډاریک وویې چې ته زما تا ته ما دا اعلی عهده درکه، دومره تنخوا ده، تا ته به دومره سهولیات او مراعات میلاویږي، دا دې ګاړی دی، دا دې دا دي. سړی حیرانه شو، خوشحاله شو چې په کومې ګناه زه یېرېدم چې بادشاه به ماله څه شی راکوي، ما به پانسي کوي، ما دومره خطرناکه ګناه کړې چې ما د شپې په قبرستان کې د مړي سره زنا کړې ده. بادشاه خو ما پرېږدي نه، او خبره د دې الټه شوه، ماله بادشاه غټه عهده راکړه، ماله یې چې کوم دی ګاړی راکړه، ماله یې مراعات. بادشاه خو هغه خوب کې چې څه حکم هغه ته شوی هغه خبره یې پوره کړه. بلې شپې له بیا هغه سړی ورته راغلی په خوب کې. بادشاه ورته خوب کې وي چې ما خو ستا هغه خبره ومنله، هغه زناکار سړی مې راوستو، دلته مې په تخت کښېنو، ښه اعلی عهده مې وله ورکړه، خو دا راته ووایه چې دا شی خو بلکل ما ته الټه ښکاره شو. په دې کې حکمت څه دی دننه؟ نو سړي ولا جواب ورکو چې اصل کې کله د سړي دا ګناه وکړه په قبرستان کې، الله رب العزت دا ګناه الله رب العزت ته ډېره بده رالاله، ډېر زیات پرې خفه شو، چونکې د ده دا ژوند لا ډېر پاتې دی. الله رب العزت نه غواړي چې ده ته توبه موقع میلاو شي، دا د دې ګناه نه توبه وباسي. الله رب العزت په خپل علم کې دا لیکلې ده چې زه به دله خامخا په آخرت کې د دوی سزا ورکومه. نو په دې وجه باندې موږ تا ته دا ووي چې دا راوله په عیش او عشرت کې وساته چې ده ته د توبې موقع میلاو نه شي، چې دا وګڼي چې یاره د ګناه سره په دې چې ما ته به سزا میلاوي ده، الټه ما ته په ګناه باندې څه میلاو شو، اوچته عهدې راته میلاو شي، عیش او عشرت راته میلاو شو، چې دا په دې خپله ګناه باندې ښه مستقیم ودرېږي، مضبوط پرې ودرېږي، او مرګ یې په دې حالت کې راشي چېرته دا د خپلې زنا نه توبه ونه باسي، الله وله سزا ورکړي. اوس تاسو وینئ موږ ګناه ښه په آزاد زړه کوو که نه کوو؟ ګناهونه رانه کېږي. آیا موږ باندې چېرته د یو ټیم روټۍ بنده شوې ده د ګناه د وجه نه؟ تاسو وایئ روټۍ راته ښه په ټیم میلاویږي که نه میلاویږي؟ آیا موږ ته په لباس کې کمی محسوس شوی دی د ګناه د وجې نه؟ نه دی محسوس شوی. آیا چې موږ څه غواړو، څه غواړي چې اخلو، یعنې د دنیا هر نعمت موږ ته میسر دی که نه دی؟ سره د دې چې موږ ګناهګاران یو، سره د دې چې د الله باغیان یو، دا ډېره خطرناکه خبره ده. پوه شئ که نه چې سره د ګناهونو موږ باندې د رزق دروازې کولاو دي، د خوشحالیانو دروازې کولاو دي. دا داسې ګڼي الله رب العزت چې ګوره د توبې موقع تعالی نه درکوي. نو دا صرف ته هغه خلکو ته دا خبره بیان مې هغه خلکو ته وکړو چې دا کله کله موږ باندې مصیبتونه راځي، غمونه راځي، نو دا ځان دپاره غنیمت ګڼئ، غنیمت. دا الله رب العزت تاسو له مقدر کوي چې د خپلې ګناهونه څه وباسئ، توبه وباسئ او راشئ زما د طرف